نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو د مخارجو د درسونو په ادامه سره راځو نن وروستنی مخرج یعنی 18 مخرج ته. مخکنی درس مو 14 مخرج و با میم او واو ورڅخه ادا کېدل. نننی درس 18 مخرج دی، مخرج الخیشوم یعنی 18 مخرج خیشوم دی. خیشوم یعنی دغه ځای کوم چې د ویکتور څخه خیش سوی دی، دغه علاقه چې تاسې وینئ د کرسر چې ورباندې پروت دی دغه ته خیشوم وایي. خیشوم موږ او تاسو د مخارجو په اصولو کې ویلی وو چې د مخارجو د اصولو څخه یو اصل هم خیشوم وو. د خیشوم په اړه مو هلته بحث کړی و چې خیشوم د پزې نرمي ته ویل کیږي. نو زموږ او ستاسو نننی درس 18 مخرج هم خیشوم دی. خیشوم یعنی د پزې نرمي، دغه هلکه چې تاسو وینئ دا خیشوم دی. راځو مخرج وایو چې د خیشوم څخه څه شی ادا کیږي. د خیشوم څخه غنه او اخفا ادا کیږي. د غنې او اخفا په اړه به وروسته بحث وکړو. پر غنه به هم وغږیږو او پر اخفا به هم بحث وکړو. خو مخرج د خیشوم چې دی د خیشوم څخه غنه او اخفا ادا کیږي. کله چې میم او نون مشدد وي، یعنی حرف میم او نون چې کله مشدد وي یعنی دوی شد ولري، په دې حالت کې اواز خیشوم ته راځي او د یو الف په اندازه سره ځنډ ورکول کیږي. یعنی په لنډ ډول چې وایو چې کله میم مشدد وي یا نون مشدد وي یا میم ساکن وي وروسته یې حروف اخفا راغلی وي، نو بیا اواز د دغو حروفو د اداینې په وخت کې خیشوم ته اواز راځي، یعنی د پزې نرمي ته، او دلته اواز ته یو الف قدر ځنډ ورکول کیږي. بس دغه خیشوم دی. یعنی میم مشدد او نون مشدد یا غنه اخفا د خیشوم څخه ادا کیږي. راځو مثال وایو. مثلا ان دلته نون مشدد دی. موږ او تاسو ویل موږ نون که چیرې شد درلودي نو باره بیا د مشددوالي په حالت کې غنه ورباندې کیږي چې هغه د خیشوم څخه ادا کیږي. زه یې مثال وایم. ګورئ دوستانو، د غنې او اخفا په حالتونو کې، یعنی په دواړو حالتونو کې اواز خیشوم ته راځي. مثلا د میم مشدد مثال مو راوړی وایو عم. ګورئ دوستانو اواز خیشوم ته راځي او د یو الف قدر په اندازه باندې. یو الف اندازه معنا دوه حرکته. حرکت موږ او تاسو پیژنو چې زور، زیر او پیش ته حرکت وایي. یو الف اندازه یعنی دوه حرکته لکه دوه زوره، دغه نه اندازې ته یو الف قدر وایي. یا بندې ګوتې خلاصې یا خلاصې ګوتې بندې په متوسط ډول باندې، دغه یو الف قدر اندازه ده. نو کله چې نون شد ولري او یا هم میم مشدد وي شد ولري نو اواز خیشوم ته راځي د پزې نرمي ته، او یو الف قدر په اندازه باندې چې دوه حرکته کیږي اواز ته ځنډ ورکول کیږي. یعنی غنه او غنه اخفا دواړه په خیشوم کې ادا کیږي. نور دوستانو د مخارجو بحث پر همدغه ځای باندې خلاصیږي. نو وروسته درسونه به مو انشاءالله نوي درسونه وي. تاسو کوشش وکړئ مخارجو درسونه بیا ځلې تکرار کړئ، بیا یې وګورئ. که کومه پوښتنه درسره وي د هغې ویډیو لاندې په کمنټ کې راته ولېږئ.
انشاءالله پر وخت به درته جواب کړل شي. او تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور دوستان او ملګري مو هم ورته دعوت کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.